السلام علیکم ملګرو. د 270 ورځې سفر وکړو د کس او هغه نه پس چې دی نو مکې مکرمې ته د عمرې دپاره ورسېد. مکمل ویډیو راسره وګورئ او د نورو مسلمانانو سره هم شیر کړئ د ثواب په نیت باندې. ملګرو دا کس چې دی نو دې تعلق چې دی نو د بنګلادیش سره دی، د بنګلادیش سره دا تعلق ساتي، د بنګلادیش دی او دې خپل نوم چې دی نو الف محمود نوم دی، د دې نوم چې دی نو الف محمود نوم دی او دې په 8 جولای 2023 کې دا سفر شروع کړی و چې زه به عمرې له ځمه په یادل باندې او دنیا به حیرانومه، یو کارنامه به کومه. د هغه نه پس چې دی ملګرو دې چې کوم ځای نه سفر شروع کړی دی نو قله نګل کوټ نه دې سفر شروع کړی دی چې په بنګلادیش کې یو ځای دی، یو ضلع ده، یو قله ده. ملګرو د هغه نه پس چې دی نو دې 270 ورځې سفر وکړو. 270 ورځې دې سفر وکړو چې دې سفر کې کوم ملکونه راځي که نه، هندوستان شو، پاکستان شو، ایران شو، عراق شو، عرب امارات شو او نور چې دی نو دا مکې مکرمې ته په دې باندې ورسېدو. د هغه نه پس چې دی ملګرو دې چې دی نو تقریبا 8000 کیلومتر نه زیاته فاصله توی کړه. ملګرو د 8000 کیلومتر نه زیاته فاصله توی کړه او د هغه نه پس چې دی نو دا مکه مکرمې ته د عمرې دپاره ورسېدو. ملګرو دې ویل چې زه په موټرسایکل باندې هم تللی شوم او زما سره دومره پیسې هم وي چې زه تللی شوم عمرې دپاره. وایي زه به یادل تلم چې زه یوه کارنامه وکړم چې زه خلکو ته وښیم. ملګرو نو هغه نن یوه کارنامه کړې ده د مسلمانو او ځکه چې عمرې دپاره الله پاک وغوښتو خو په یدل باندې وغوښتو. ملګرو چې وایي د الله نه د کېدو د انسان نه د نه کېدو یقین پیدا شي. د خلکو ولي چې الله رب العزت څه کوي که نه نو هغه بالکل کېږي. دا انسان چې دی نو دا په یدل باندې ځان ته وغوښتو او دې په ملکونو باندې سفر وکړو. ملګرو 270 ورځې په خوله باندې یادېږي. دا سفر کول ډیر ګران کار دی ملګرو چې 270 ورځې دې سفر وکړو که نه او د هغه نه پس چې دی نو مکې مکرمې ته د عمرې دپاره ورسېدو. موږ ټولو له پکار دی چې موږ د الله پاک نه دعا وکړو چې موږ له هم الله پاک د عمرې توفیق راکړي چې موږ هم عمرې له لاړ شو او دا ویډیو ورسره د نورو مسلمانانو سره د دې دپاره شیر کړئ که نه چې د مسلمان چې دی او د بنګلادیش چې دا کومه کس دی نو دې یوه غټه کارنامه کړې ده چې دا زموږ د ټولې دنیا ته او د ټولو پښتنو ته د ټولو خلکو ته ورسي. ملګرو دا ویډیو ضرور شیر کړئ او ښه غوندې کمنټ د دې په باره کې ضرور وکړئ.